عمران خان دې څومره خوښ دی؟ ډېر. ښه ډېر څومره؟ د پلار دې ډېر خوښ دی که عمران خان دې ډېر خوښ دی؟ عمران خان. دا څه وایي؟ دا ولې بچې دا ولې؟ لیډر دی. ښه جي د هغه پلار هم دلته موجود دی. لورې بیان ورکړه چې د پلار نه مې زیات عمران خان خوښ دی. وروره دا کیسه ګډه وډه ده. هسې محنت کې، هسې سټرګل کې، هسې تعلیمونه کې، هغه وایي زما د پلار نه زیات عمران خان خوښ. زما خوږو وروڼو زما د لور وی چې زما د پلان نه عمران خان زیات خوښ دی. په دې کې څه وجه ده؟ وجه دا ده چې زه د بچو لپاره کړېږم او هغه زما د بچو د ټول پاکستان لپاره په جیل کې پروت دی. واو زبردست، ډېر اعلی. د دې وجه زما لور کې دغه سیان شته چې هغه وایي چې د پلار مې صرف ماله ګټي او زمونږ چې ښایسته وي په پاکستان ښایسته وي او پاکستان ښایسته په عمران خان ښایسته دی. واو زبردست. ښه دا راته ووایه عمران خان ټول خو زمونږ الحمدلله کمیس پرتوګو د ادارو ویستو اوس زمونږ د پاکستان د عزت خبره نو زه جولۍ خورم دې خلکو ته چې خو تعالی خاطر وکړي او نور د عمران خان د کلاش وراباره کوي. وروره چې کوم کارونه تاسو پی ټی آی والا نشو کولی نو دغه وجه او هغه چې کوم دی هغه راوتی هغه زموږ پروا نشته. کله مونږ کله کوټه غیرت پیدا شو الحمدلله دونه وخت پکې نه. نه نو ما خو دا وی چې تاسو نه تکړه خو خواجه سره وتل تاسو والټه کول خورئ او موږ والټه کولو نو والټه کول خو مونږ ځکه خو ګرځي زموږ اتفاق نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو قدرمندو خوشاله اوسئ. فرهاد خان په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. ګران عزتمندو سایفر کیس ته های کورټ اسلام آباد کې او عمران خان صاحب لا د عمران خان صاحب سره مینا کوونکی په پوره دنیا کې موجود دي. راځي دلته ما سره زاړم راغلي دي او واړه هم راغلي دي. راځي د دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د مبروره د تا هم ډیره شکریا چې ته همیشه موږ سره. دا راته ووایه چې نور څه کار هم نه چې روزانه دلته کې ګورو د عمران خان صاحب احتجاجي څه پروټیسټ یې هلته هم ځان رسولی، بل څه کار هم نشته؟ کارونه ډېر دي لیکن دام ایم فریضه هیڅ مې کړی دی چې سهار نه د مخامه پر در نه که څوک پوهېږي که نه پوهېږي تاسو سوشل میډیا والا او تاسو صفیان یې وینئ سالار ورکړي وي در نه هر سهار نه مخامه پرې. اوس پاتې شوه کومه شی چې موږ شپه ورځ په دې اسلام آباد کې نوی پیغام شته دی. نوی پیغام شته دی. زه عمران خان ته تاسو ته او ټول د پی ټی آی او 25 کروڑ عوام ته دا کروڑ عوام ته زه خوشخبري ورکوم. نن په سپریم کورټ کې چې کوم دی ای کورټ پېښور والا کیس و زموږ مخصوص نسس دی ورګیا ته مې ورکړ انشاءالله بله میاشت به ورګیا. اوس د مونږ د صفر کیس ته ننوتلي دي زموږ بزرګان. اوس یوه خبره ته هم کوم کیسه مخکې لاړله چې بچیان په روډونو راووتل د مردانه را روان بچیان د عمران خان عاشقان او سالار خدای وتلی او د یاران مې خوږ بچیان را سره وتلي دي. اوس کیسه بله لاړه. بس اجازت راکړئ د ماشومانو سره خبرې کوو. ګله څه نوم دی دی؟ ملایکه. ملایکه دومره ښایسته نوم دا دله چا ایښودی پلار که موره؟ مور. نو پلار دله نه ایښوده دا نوم؟ نه. دا راته ووایه چې مور دې خوښه ده که پلار د ته څوک وخت دی؟ پلار. او موره؟ مور مې خوښه ده. ولې دا څه وجه ده؟ مور دې زیاته نه ده خوښه؟ خوښه ده ده. نه نو مور. مور. نو پلار خو دې بیا ګاډی د هغه سره دی نو کلي ته به دې څنګه بوځي بیا؟ سیاسي جواب راکړه چې یا دې بوځي که نه بیا دې نه بوځي. ولې وویل څه له راغلي یې دلته کې های کورټ ته؟ عمران خان. عمران خان پیژنې؟ ښه دا راته ووایه چې عمران خان دې څومره خوښ دی؟ ډېر. ښه ډېر څومره؟ د پلار دې ډېر خوښ دی که عمران خان دې ډېر خوښ دی؟ عمران خان. دا څه وایي؟ دا ولې بچې دا ولې؟ لیډر دی. زما لیډر دی. ښه عمران خان دې د پلار نه هم زیات خوښ دی دا ولې؟ دا لیډر دی زما. دا لیډر دی. ښه ډېر زبردست ډېر اعلی ماشاءالله. عمران خان خو دلته نشته خو په جیل کې دی. ما له بوځئ. چېرته دې وله بوځو جیل ته؟ نو پولیس ماماګان خو بیا ته هم په جیل کې واچوي. ایبا خیر دی. عمران خان دې ډېر زیات خوښ دی. واو نو ووایه که نه چې عمران خان زر تر زر ازاد یې مرکې ووایه د جیل نه به یې آزاد کړي ماله. انشاءالله انشاءالله. ښه جي د هغه پلار هم دلته موجود دی. لورې بیان ورکړه چې د پلار نه مې زیات عمران خان خوښ دی. وروره دا کیسه ګډه وډه ده. هسې محنت کې، هسې سټرګل کې، هسې تعلیمونه کې، هغه وایي زما د پلار نه زیات عمران خان خوښ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خوږو وروڼو زما د لور وی چې زما د پلان نه عمران خان زیات خوښ دی. په دې کې څه وجه ده؟ وجه دا ده چې زه د بچو لپاره کړېږم او هغه زما د بچو د ټول پاکستان لپاره په جیل کې پروت دی. واو زبردست ډېر اعلی. د دې وجه زما لور کې دغه سیان شته چې هغه وایي چې د پلار مې صرف ماله ګټي
او زمونږ چې خسته په پاکستان خسته یو پاکستان خسته په عمران خان خسته دی. واو زبردست. دا ته وای عمران خان یو داسې کارنامه راته یاد کړه تاسو ورسیزم یې نو دا ته وای چې په پوره دنیا کې یعنی کې بیرون ممالک ته چې ځي نو تاسو د عمران خان په نوم باندې الته عزت زیات درکې کده نواز شریف په نوم باندې کده زرداری په نوم باندې لږ د دې راته تفصیل بیان کړه. یاره تا زرداری او نواز شریف یاد کړو دا وی خلک زما خیال یو غټ نوم د زرداری په چکنټینګ خیلین کې هغه غټه جواری په دنیا کې غټه جواری زرداری کړی دا او داغه سنبورډ په ګینټن تایلند کې لګیدل دی به داغه دومره ملک نوم خسته کړی دی چې داغه د ام بي سي د ملیشیا ام بي سي هغه په جواری کې بیللی زبردست دا سوای نو بیا بنظیر په هغه وخت کې شهید خپل ولا جنت فردوس نصیب کی هغه چې پته ولګی دا نو هغه په پام منسله په وجه باندې هغه ام بي سي رامنه کړه کوزه دا دروغ هم نو د عوام نه تاسو کې دا د کوم ملک واقعیا ده د ملیشیا. واو زبردست تاسو خپل ملیشیا ته تللی جی زه ډیر ملکونو کې ګرځم اوس کوم ځای ته تللی ما اوریدلی جاپان ته د جاپان د پوره دنیا نه مردان او اسلام آباد جوړ کړي چې کله ټلیفون کو کله وای جاپان کې کله وای لندن کې دا څه وجه ده دا د مور دوا ده دا پلار دوا نه ده نو پلار وفات ته ځکه امور دواګانی پلار دواګانی کړي امور کوي مور دواګانی کړي مور دوا ده خدای کامیابی راست دي د بل سره خدمت کوه د غریبو بس تا زما د خدمت خونه دی کړي وروره نو خدمت دا چې ته ماشاءالله بخپله برابرې ټیک او هغه خلک چې کوم ناچاره دي چې کوم د زرداری او د نوشیر د لاسه تباہ برباد پراته دي په جیلونو کې وایي د آی خلکو سپورټ پکار دي خاطر ته وایي چې دا ګرانی ده ته خو صاحب ثروت دی باندې ډیر شکر وباسم چې ګرانی ده دا ولی دا ځکه چې د عمران خان په دور کې باندې خلکو وی 150 روپے پټرول لیټر شو ولې و دا خلک څه چا به هم ډوړې تړلې چا به هم څه کانی تړل څه شو لا پښتانه څه شو زموږ د پاکستان خواږه دوستان چرته لاوي چې په خېټه کې به ډوړې تړلې او په کوڅو کې به ګرځېدل چې ګرانی رااله ها څه شو واو زبردست خبره تاسو خوخته عمران خان خاصله عمران خان صاحب لراغلی په دونه ګرمۍ کې کور کې کینه په آرام سره ولي ګرځي عمران خان ډېر خوخته ها زبردست چې دې وسلاره بدل کړه کنه نو څه ویل غواړي ته شاشه ته ولې زیدي خو بخو نه دي دا خو د الله پاک یو احسان دی چې زه د ټول پاکستان ته یو خاص کوم درخواست چې خدای تعالی خاطر کې ټول ادارو ته چې کم څه کم د عمران خان نور وړي کړي تاسو په شرمونو شرمې دی او دا کې د عبدالرحمن صاحب په شان به د خپل خپل راځي زه ګرځم وایم چې اوس د پاکستان د عزت خبره ده نور خو زمونږ الحمدلله کمیس پرتګو د ادارو وستو اوس زمونږ د پاکستان د عزت خبره نو جوړې خورم د خلکو ته چې خدای تعالی خاطر کې نور د عمران خان کلاش وراباره کوي ضروره چې کوم کارونه تاسو پی ټی آی والا نشو کولای هغه زمونږ په پاکستان کې په کاریه کې شیمیل خواجه سره وکړل نو دا غي وجه ده کنه چې دلته کې هر څه خپل عزت راغسته خو د پاکستان عزت نه راغسته د ټول هغه عزت چې د پاکستان عزت ده دلته کې زما دوربه عزت شي زما زوی به عزت زما کور چار دیوالي دغه شي دا څوک زمو پاکستان کې نو دغه وجه او هغه چې کوم دی هغه راوتی هغه زمو پروا نشته کله مونږ کله کوټه غیرت پیدا شو الحمدلله دون وخت پکې نه نه ما خو دا وی چې تاسو نه تکړه خو خواجه سره وتل تاسو والټه کول خوري او والټه کول نو والټه کول خو مونږ څنګه خورګان چې موږ اتفاق نشته ټیک شو او د خواجه سره اتفاق شته نه شته بلګلګ وخت هغه اتفاق وکړو چې پرون د پولیسو ټول روان کړی دو په مخ روان کړی په ورو پاس ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے دا ته وای خواجه سره تاسو د پی ټی آی ورکر چې کم کار تاسو نه پاتیو هغه زمونږه خواجه سره د کار یو تاسو ته پته ده بس دا خو کله مو کوي رحمان بابا ورته وینا زور په معنا کې کړی دا چې به حکمت زور سړی شرموي اوس د حکمت والا زور غړی د ماشومان او سالار د وخت په میدان د اته میاشتې ته ویني چې دلته څوک نه وي اوس به ان شاء الله قدمه مشران فیصله نو کې خان ته راهي ور نکړه نو موږ په اسلام آباد کې نو ډډ کې باکې نو د ماشومان بار سره وي دنه وتلې دي نو اوس مې ټول ته کاغه مشران دي غټان خو ټول ایمان والا غټان چې ځان ته وای نرمه بشتاره باندې اوس فیصله د جرأت په کار دي د ځان پر همن ځان ته تکلیف ور کول بل تنه ور کول نو ما خو دلته خوخه کړی و چې د کوټ مخ کې بستار ور کینی مې چندرانای باغه کوو خوره با خپل سکه با خپل چاندې باندې غوړل کده ځنه په چاندې سره وایي لاس ګریوان دي نن پولیس په دیونی سی ماما سکه زوړ عمر دی بس مونږ نیولې یو په پاکستان کې ته ځان آزاد غواړي د وخت نیولې روټي دلته خوراک دي په جیل کې خوراک دي نیولې خبره دلته ختم شوې ده بیا مرور وایا پولیس ماماګان شاته ماماګان ویلار دي نن سره چوتی دي سره چوتی وي ووس و چې تا مې شره ځنه نه ناره چونه لګاو چې هغه پر بزنه لري لګاو چې عمران خان
شاه محمود خان قریشي یاسمین راشد صاحب پرویز الهی همه څومره کارکنان او بیوې څومره د ما خواتین دي زمونږ خویندې دا د خلاصې کړي نه وي که نه موږ نسستونه د واپس نه وي راکړي چې کوم زما په سیټونو ناست دي خو بیا هم که ونیسي نو بیا به وایي چېرې زما ازادي پکار ده خو که ویې نیولو که نه اول خو دا ملک د موږ خپل دی او ستې چې دا مخکې کوم نیول یې وکړي په هغې باندې دا دوی وشرمېږي نه وینه دا ودرېږي بس موږ هم دغه وینا ده چې عمران خان دی پر زور زو 8 ماهونو 1 سال نه او بس دغه موږ مطالبه ده چې عمران خان دی رهاش او ګوره لکه نن یوه خوشخبري خدا ده چې کوم مخصوص نشست دی هغې باندې سپریم کورټ فیصله یې کړه که نه نو انشاءالله هغه واپس میلاو شي دا موږ ټولو ورکرانو ته قیادت ته هم دا مبارکباد د دا شیمیل په باره کې څه ویل غواړئ نو ګوره جي هغه خو څه 5 مۍ واقعه چې وشوه ګوره جي هغه خو یوه نوکه واقعه ده که نه هغه ځان ته هغې باندې موږ څه او شاباس ځکه ورکوو چې دا خلک تنګ دي جي دا خو اوس نن شیمیل دا شی وکړو کیدای شي عام خلک هم ډېره مننه دا ماشومان ته څه ویل غواړې چاله راغلی عمران خان لا چاله راغلی عمران خان لا جبه سیلونه دي کمزوري دي لږ تیز ووایه چاله راغلی عمران خان لا تاسو له اواز درغلی جي زنده‌باد اواز درغلی نه زنده‌باد عمران خان زنده‌باد ټولو غلوله یا صوباړې ټولو غلوله یا صوباړې واو ګران عزتمندو مونږه اسلام آباد های کورټ کې موجود یو دلته کې کشران مشران ټول مونږ سره موجود دي د عمران خان صاحب سره چې څوک مینه کوي او د مینه کوونکي تعداد چې دی هغه په پاکستان کې تقریبا 90% دی او د پوره دنیا چې کوم مسلمانان دي هغه په دې یو خبره ولاړ دي چې اسلامي لیډر چې دی بین الاقوامي لیډر چې دی هغه عمران خان دی ګران عزتمندو تاسو دا وړوکې شانتي پروګرام زما وکړه فرحات خان له اجازه راکړئ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله